إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو که دا صفونه د منځ په ترتیب باندې برابر کو دا بکی شي دغه مخکې صف هم که پوره کو تر څو شاته دوستانو ته اخره کې ځای پاتې شي. ډېرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو د روایاتو په اختلاف سره تقریبا یو نیم کال د هجرت څخه مخکې یا کم و زیات چې په نورو روایاتو کې ذکر شوي حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه خپل کور کې استراحت و چې فرمایي چت خلاص شو جبریل علیه السلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل علیه السلام راغی او زما سینه مبارکه اخلاص کړه زما زړه یې راوویسته هغه یې د زمزم په اوبو پرېمینځه او بیرته یې زما زړه په خپل قالب کې کېښوده او هغه یې د علم او حکمت نه ډک کړه یعنی د شیطان هغه نزغه ترې نه ووتله او الله سبحانه وتعالی د علم او د حکمت او د پوهې څخه چې پیغمبرانو ته ورکړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه یې ډک. بیا جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره واخیسته او دواړو حرکت وکړه بیت المقدس ته لاړ مسجد اقصی. 15مه سپاره کې سوره اسراء کې د دې تفصیل شته سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله چې الله سبحانه وتعالی د مسجد حرام د مکه مکرمه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په همدغه شپه کې د جبریل علیه السلام په واسطه ورسو مسجد اقصی ته. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو امامت وکړه هغو ته جماعت لمونځ ورکړه د ځینو پیغمبرانو صفات هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړه چې ما موسی علیه السلام په دغه شکل باندې ولید او عیسی علیه السلام په دغه شکل ولید ابراهیم علیه السلام مې داسې ولید لکه زما خپله څیره چې لري. د هغه ځای نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام سره آسمانونو ته لاړ او په هر آسمان کې یو سلسله یا بعض پیغمبرانو سره ملاقاتونه کړي. په لومړي آسمان کې آدم علیه السلام ولیده. حدیث طولانی دی خو زه خلاصه وایم. آدم علیه السلام به کله ښي طرف ته کتل کله چپ طرف ته کتل. ښي طرف ته به چې وکتل وبه خندل خوشحالي به احساس کړه کله به چې چپ طرف ته وکتل په ژړا به شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه وکړه چې ته ولې ښي طرف ته خاندې او چپ طرف ته چې ګورې ژاړې؟ ول دا ښي طرف ته چې زه خپل اولاده ګورم دا ټول هغه اصحاب الیمین دي هغه کسان دي چې د جنت مستحق دي په الله ایمان درلوده د الله د اوامرو مطابق عمل کړی دا جنتیان دي د دوی نعمتونو ته چې ګورم خوشحاله یم. اما چپ طرف ته چې دغه خپل اولاده دوزخیانو ته ګورم بیا دا مې ژړوي غمګینوي. یعنی یو ډله د دوزخ دپاره دي او یو ډله جنت دپاره دي په خپل اعمالو مطابق باندې. دوهم آسمان ته ځي هلته عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام ګوري هغو ته سلام ورکوي استرمیشي کوي خبرې کوي. دریم آسمان ته ځي هلته یحیی علیه السلام غالبا چې ګوري. څلورم آسمان ته ځي ادریس علیه السلام ګوري. پنځم کې هارون علیه السلام ګوري. شپږم کې موسی علیه السلام ګوري. په اووم کې ابراهیم علیه السلام ګوري. هر یو سره خبرې او ملاقات او استرمیشي او خبرې. بالاخره جبریل علیه السلام سره سدرة المنتهى ته ورځي
هلته الله سبحانه وتعالی پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لمونځ فرض کوي چې تا ته زه یو تحفه درکوم، یو ګفت درکوم، هدیه، او دغه هدیه دا ده چې ته به بیرته خپل امت ته وړې، ستا امت به په دې باندې عمل کوي، هغه لمونځ کول دي. لمونځ به ادا کوي د الله دپاره، صلاه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله همدغه تحفه چې په اسمانونو کې ورته ورکړه، که دلته یو نقطې ته موږ متوجه شو، کله چې زکات فرضېده په ځمکه فرض شوی دی، وحی ځمکې ته راغلی، حج چې فرضېده وحی ځمکې ته راغلی، جهاد چې فرضېده وحی ځمکې ته راغلی، صدقات او خیرات او نور عبادات چې فرضېدل وحی ځمکې ته راغلی، مګر د لمانځه د فرضیت دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سدرة المنتهی ته تللی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله خپل حضور ته غوښتلی دی او هلته یې پرې لمونځ فرض کړی. دا د لمانځه اهمیت موږ او تاسو ته ښایي، د لمونځ اهمیت موږ او تاسو ته بیانوي. لمونځ څومره فرض شو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې؟ الله سبحانه وتعالی ورته وفرمیل چې 50 وخته به ستا امت لمونځ کوي د ورځې، 50 times a day، 50 وخته به ستا امت لمونځ کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون دغه تجربه پخوانۍ نه درلودله، دغه 50 وخت یې قبوله کړه، مګر چې بیرته راته موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې الله سبحانه وتعالی تا سره څه معامله وکړه، څه بخشش درکړه، څه تحفه درکړه، تا ته څه وویل یا څه در باندې فرض کړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل الله عز وجل زما پر امت باندې 50 وخته لمونځ فرض کړه. موسی علیه السلام ورته فرمایي چې ان امتک لا تطیق ذلک. موسی علیه السلام چون تجربه درلودله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه مخکې تیر شوی، بنو اسرائیلو سره ډېر مشکلات لیدلي وو، ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا امت دغه تحمل نه لري، 50 وخته لمونځ نشي کولی، ځکه موسی علیه السلام ته معلوم و چې نن موږ 5 وخته نشو کولی، 50 به څنګه وکړو؟ ستا امت دا تحمل نه لري، دا طاقت نه لري چې 50 وخته لمونځ وکړي. ته الله عز وجل ته بیرته لاړ شه او د هغه څخه التماس وکړه چې دا راکم کړي. محمد صلی الله علیه وسلم بیا الله ته ورځي، الله عز وجل ورته کموي، بیا چې راځي وایي څومره کم که 15 وخته لمونځ یا 10 لمونځونه. بیا موسی علیه السلام ورته فرمایي چې ستا امت دا هم نشي کولی، خو 15 وار یا 100 وار محمد صلی الله علیه وسلم الله عز وجل ته ورځي او الله د لمونځ کموي تر دې چې 15 وخته ته راورسېد. بیا چې موسی علیه السلام ته راغی ور الله در سره څه وکړل، هغه ټول منځونه 15 څلوېښت راته عفو وکړه، 15 لمونځونه یې پرېښودل چې 15 وخته به ستا امت لمونځ کوي، تا او ستا امت. موسی علیه السلام ورته بیا فرمایي چې بیا د الله حضور ته ورشه، دا 15 وخته هم ستا امت نشي کولی، د الله څخه نورم تخفیف کنسیشن وغواړي چې دا نورم راکم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه نور حیا کوم، ما ته حیا راځي چې بیا د الله څخه التماس وکړم، مګر الله عز وجل ورته فرمایي چې ستا امت به 15 وخته لمونځ کوي، خو اجر به د 50 وخته لمونځونه وي، ځکه هر عبادت په 10 چندو باندې الله عوض کوي. نو 15 وخته لمونځ به کوي، خو د 50 وختو عبادت او د لمانځه اجر او ثواب الله سبحانه وتعالی تا ته درکوي. چې دا د الله سبحانه وتعالی له لورې په موږ او تاسو باندې ډېر یو غټ احسان دی چې ته 15 وخته عبادت وکړه او اجر واخلې د 50 وختونو. داسې دی لکه ته یو میاشت کار کوي او تا ته څوک معاش درکوي د 10 میاشتو، 10 چنده اجر به ورکول کېږي. نو دا په همدې معنا چې مسلمان همیشه په امید کې اوسېږي که زه یو لمونځ دغه چانس د لاسه ورکوم، د 50 لمونځونو چانس د لاسه ورکوم، هغه ټول کریډیټونه چې ورسره راکول کېږي، هغه ټول تحفې چې ورسره راکول کېږي اضافه هغه هم د لاسه ورځي، نه یوازې هغه لمونځ چې ته د لاسه ورکوي. همیشه انسان باید ذهن مانځه پورې تړلی وي، زړه کې همیشه محبت د لمانځه ولري، د الله د اطاعت ولري. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وګورو، لمانځه باندې چې څومره تاکید شوی او په قرآن عظیم شان کې چې څومره په لمانځه باندې تاکید شوی، په نور عباداتو دومره تاکید نه ده شوی. یوازې قرآن کریم کې د صلات لفظ او د هغې مشتقات 99 واره ذکر شوي دي. صلات لمونځ او د دې مشتقات 99 واره په قرآن کې ذکر شوي، یو کم 100 وارې 99 واره چې د یو حکم ذکر او تاکید په قرآن کې کېږي. دا څه معنا لري؟ چې تر ټولو ستر او تر ټولو مهم رکن په اسلام کې همدا ده په بنده باندې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال علیه السلام. لمونځ د مانځه ستن ده، د دین ستن ده، ستون، عماد، پیلر.
لکه دغه چت چې موږ او تاسو ګورو په دستنو پایو باندې ولاړ دی، که چیرې دغه پایه ړنګه شي دا چت راغورځېږي. همدا رقم د انسان د دین ټول اعمال په منځ باندې ولاړ دي. هغه انسان چې لمونځ کوي دی به زکات هم ورکوي، دی روژه هم نیسي، دی حج هم کوي، دی مثلا صدقات او خیرات هم ورکوي، دی د مور او پلار احترام هم کوي، دی په ټولنه کې هم خلکو ته خیر رسوي. مګر هغه انسان چې لمونځ نه کوي دنه د هیڅ شي توقع مه کوه. دی به بیا روژه هم نه نیسي، دی به زکات هم نه ورکوي، دی حج هم نه کوي، ځکه دی بېباکه دی چې هغه اساس د دین دی پرېږدي. هغه ستن د دین ړنګوي نو نور څه توقع به د څه کولی انسان. نو ځکه په اسلام کې یا په قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی په تاکید سره موږ او تاسو ته د لمانځه امر ځکه کوي. هغه انسان چې د لمانځه عادت لري او دغه رکن په ځای کوي د ده نه دا توقع کېږي چې دی به نور ارکان هم په ځای کوي خامخا. ځکه موږ او تاسو اوس یو تعداد مسلمانان ګورو د رمضان میاشت چې راشي دی به ورته انتظار وي ښه روژه به نیسي. په رمضان کې به تراویح دپاره ټولو نه مخکې راځي، مګر چې رمضان تیر شو بیا ملا ماته شوي، بیا لمونځ نشته، مسجد نشته، عبادت نشته، دا هر شی پاتې شو. یو انسان به ګوري چې حجونه به بار بار حجونه کوي، الحاج فلان فلان صاحب، حاجي به ځان ته نه وایي الحاج ځکه ډېر حجونه کړي دي، مګر روژه به بیا نشي نیولی، لمونځ به بیا نشي کولی، زکات به بیا نه ورکوي. یو انسان ته ګوري چې مثلا یو بل عبادت کوي خو زکات نه ورکوي، زکات دپاره به بهانې جوړوي، یو بهانه او بله بهانه تر څو د زکات ورکولو څخه ځان خلاص کړي. مګر هغه انسان چې د لمانځه پابندي لري، مانځه سره مینه او محبت لري، د الله دغه رکن په ځای کوي، د مانځه یا د دین دغه ستنه ولاړه پرېږدي چې دین همیشه قایم وي، د ده به د دین ټول مناسک پر ځای باندې وي. دغه انسان به د الله ویره لري، د الله خوف لري، دی به همیشه ټول طاعات په ځای کوي. ځکه قرآن عظیم شان کې موږ او تاسو که وګورو الله سبحانه وتعالی فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. تاسو لمونځ قایم کړئ، لمونځونه ادا کړئ په ښه شان سره، ځکه لمونځ انسان د فحشا او د منکراتو څخه منع کوي. هغه څوک چې لمونځ کوي دی به د فحشاو څخه ځان ساتي. فحشا څه ته وایي؟ د فحش جمع ده، او فحش په عربي کې هغه عمل ته وایي، هغه کردار ته وایي چې نهایت بد عمل وي. هم شریعت ورته بد وایي، هم د انسان عقل ورته بد وایي، هم په ټولنه کې ورته بد ویل کېږي. ناروا کارونه، بد کارونه چې هم شرعا ناروا دي، هم عقلا بد دي، او هم فطرتا بد دي، د ټولو بدیو څخه انسان ساتي. او منکر هغه څه ته وایي چې شریعت ورته ناروا ویلي دي. یو شی به کېدی چې کله کله د انسان په عقل کې ښه معلومیږي، مګر شریعت درته وایي چې دا کار حرام دی، دا کار ناروا دی. نو لمونځ د دې سبب کېږي چې د انسان د ټولو ناروا، فطري نارواو څخه، عقلي نارواو څخه، ټولنیزو نارواو څخه، شرعي نارواو څخه، د ټولو څخه انسان ساتي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث په تفسیر کې موږ او تاسو ته فرمایي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له. هغه څوک چې لمونځ کول دی د فحشا او د منکراتو څخه منع نه کړي، دغه انسان حقیقت کې لمونځ نه دی کړی. یو انسان چې لمونځ هم کوي حرام هم خوري، لمونځ به هم کوي شراب به هم څکي، لمونځ هم کوي قمار هم وهي، لمونځ هم کوي سود هم خوري، لمونځ هم کوي دروغ هم وایي، لمونځ هم کوي غیبت او بهتان هم کوي، لمونځ هم کوي نور ناروا کړنې هم کوي. په دې معنی چې د حقیقت کې لمونځ نه دی کړی، ځکه لمونځ په ده تاثیر نه دی کړی. که تا د الله دپاره حقیقي لمونځ کړی وي او ستا په زړه کې ویره وي او د الله خوف وي او د الله څخه اجر غواړي او د آخرت څخه ویره لري او جنت غواړي، نو ستا لمونځ باید ستا په ژوند باندې تاثیر ولري، په تا کې مثبت تغییرات باید راوړي. ته هغه مسلمان باید اوسې چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ته کور کې یو مسلمان څرنګه باید اوسې، ستا کورنۍ ژوند باید سره کم اوسي، همسایه سره ستا ژوند سره کم باید اوسي، نورو مسلمانانو سره ټولنې سره کم باید اوسي، ستا نور عبادات او مناسک سره کم باید اوسي. مګر دا چې ستا په ژوند کې هیڅ نوع تغییر نه راځي او ته لمونځ هم کوې، په دې معنی چې ستا لمونځ صحیح نه دی، یا تا لمونځ د الله دپاره نه دی کړی، یا ستا دغه لمونځ کومه فایده نه لري، ځکه په تا باندې هیڅ نښه د لمانځه نه لیدل کېږي، هیڅ اثر د لمانځه په تا کې نشته، هیڅ نتایج په تا کې نه لیدل کېږي. نو په دغه اساس باندې لمونځ ډېر مهم دی. او بل که موږ تاسو بیا وګورو، لمونځ داسې یو عبادت دی چې دې کې انسان الله سبحانه وتعالی سره همیشه کنکشن کې دی، ارتباط کې دی. نزدېترین حالت چې انسان الله سبحانه وتعالی ته وي هغه د لمونځ وخت دی، ځکه ته مستقیم الله سره خبرې کوي، مستقیم الله سره مناجات کوي، مستقیم د الله څخه غواړي، مستقیم د الله حمد و ثنا وایي. داسې ته الله سره خبرې کوي گویا چې بلا تشبیه ته د الله په حضور کې ولاړې، یا الله ستا مخې ته قرار لري. ځکه که موږ تاسو د سورت فاتحې ته وګورو، 11 وارې خو موږ تاسو په فرضي لمونځونو کې تلاوت کوو، د سنتونو او نفلونو چې ورسره کې د 10 او 15 نه پورته کېږي.
هر منځ کې مونږ تاسو هم دا وایو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته هدایت وکړه، مونږ ته لارښوونه وکړه د نیک لارې. او ما دا خبره د خپل تفسیر درسونو کې هم کړې، زمونږ یو استاد به دا ترجمه د اهدنا داسې کوو چې بوزه مونږ په سمه لاره باندې. هغه به بیا د دې دلیل داسې ویلي چې اهدنا وایي چې وښایه مونږ ته، په دې معنی چې یو څوک تا نه لارښوونه غواړي، ته ورته وایي دغسې لاړ شه دغسې لاړ شه دغسې لاړ شه، لاره ورته ښایي. او ته چې وایي چې بوزه مونږ په دې معنی چې یا الله مونږ ته د هدایت د لارې لارښوونه وکړه، مونږ سره واوسېږه په همدې لاره کې تر څو مونږ ثابت پاتې شو په همدې لاره کې، بېرته منحرف نه شو. نو په هر مانځه کې مونږ او تاسو د ورځې حد اقل په فرضي لمونځونو کې 18 وارې د الله څخه هدایت غواړو، یا الله مونږ ته سمه لاره وښایي، یا الله مونږ په همدغه نیکه لار صراط المستقیم استوار او ثابت ولره. بیا مونږ او تاسو وایو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یا الله مونږ وساته د هغه کسانو د هغه خلکو د لارې څخه چې تا پرې غضب کړی، د گمراهانو د لارې څخه، د یهودو او نصاراو د لارې څخه، نور هغه گمراهو فرقو څخه او باطله افکارو څخه مونږ وساته. دا چې د ورځې 15 وارې مونږ او تاسو په لمانځه کې دغه وایو او بیا هم د هماغه افکارو پیروي کوو. په لمانځه کې الله ته مستقیم وایو چې الله مونږ په همدغه لاره باندې ثابت وساته، او بیا د یهودو نصارا تقلید کوو. بیا نه زمونږ واده د اسلامي طریقه باندې دی، نه زمونږ خوشحالي په اسلامي طریقه باندې دی، نه زمونږ غم په اسلامي طریقه باندې دی، نه زمونږ ټولنیز ژوند په اسلامي طریقه باندې دی، نه زمونږ اقتصاد او تجارت او حلال او حرام په اسلامي طریقه باندې دی. نو دغه لمونځ زمونږ څه معنا لري؟ دا اهدنا الصراط المستقیم ویل څه معنا لري؟ د الله څخه د هدایت د ورځې 15 وارې څه معنا لري؟ په دې معنا چې انسان لمونځ کوي فقط هغه فارملیټي پوره کوي، نور څه نشته. هغه یو شاعر په فارسی کې پخوا دا ویلی چې در زبان تسبیح و در دلگاه و خر، این چنین تسبیح کی دارد اثر. په ژبه باندې به سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وایو، لمونځونه به کوو، تهجدونه به کوو، مګر په زړه او فکر کې به مو ټوله ماګه د حرامو کاروبار وي، دا څرنګه وکړم او دا څرنګه وکړم، دنیا فکرونه به زموږ په ذهن کې وي. او دا زمونږ همدغه عادت دی متاسفانه چې په لمانځه ودرېږو د دنیا ټول افکار به مونږ ته په مانځه کې را پیدا شي. مانځه نه مخکې به هېڅ خبره نه وي، خو ټول افکار په مانځه کې را پیدا شي، شیطان بیا مونږ مانځه ته نه پرېږدي. نو ځکه نږدې ترین حالت چې انسان په هغې کې انسان الله سره وي، هغه د لمانځه حالت دی. او دغه آیت کې الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمایي فسجد وقترب، ای زما بنده سجده وکړه ما ته نږدې شه. یعنی ته چې زما د امر مطابق خپل تندی په ځمکه باندې ایږدې، دغه د ذلت حالت اختیاروي چې تر ټولو هغه ذلیل حالت انسان ته همدا ده چې خپل سر په ځمکه باندې کېږي. مګر ته چې دغه سر په ځمکه باندې خپل خالق دپاره ایږدې، خپل پروردګار دپاره ایږدې، دا بیا ستا دپاره ذلت نه دی، دا ستا دپاره عظمت دی، الله ته د نزدېکت سبب دی. په همدغه اساس الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته بل آیت کې فرمایي که چیرې تاسو جنت ته ننوتل غواړئ، جنت غواړئ او د دوزخ څخه خلاصېدل غواړئ، تاسو جنت ته نشئ تللی تر څو زما خالص بندګان ونه اوسېږئ. او بندګي معنا څه ده؟ د بندګي اصلي مفهوم دا دی چې ته د خپل خالق کې طاعت وکړې، د الله د اوامرو فرمانبرداري وکړې. الله عز وجل فرمایي فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي، اول زما د بندګانو په ډله کې شامل شه، زما بنده شه، بیا زما جنت ته داخل شه. تر څو چې ته خپل ځان د الله په بندګۍ کې حساب کړی نه وي، دغه بندګي فقط ژبه نه ده د چا بنده د الله بنده یم، د چا پیرو د چاریاره کبار پیرو یم، په څو کتابونه ایمان لري، په څلور کتابونه. دا ماشومتوب کې به موږ تاسو ته خلکو ښودل، په مفهوم به نه پوهېدلو، خو فقط توتي غوندې به هم حفظ کول. نو ته چې د الله بندګي غواړې، بندګي فقط په ژبه نه ده چې د چا بنده د الله بنده یم، ته به دا بندګي په خپل عمل کې ښایې، ته به دغه بندګي باندې عمل کوي، د الله د اوامرو اطاعت به کوي، د نواهیو څخه به ځان ساتي، څه چې تا ته منع کړي د هغې نه به ژغورنه کوي، څه چې تا ته امر کړي هغه به په ځای کوي. مګر نن وخت چې موږ مسلمان ګورو په ډېرو سطحي بهانو باندې لمونځونه پرېږدي. د یو کار دپاره چېرته کمپنۍ کې کار کوي، جمعې لمونځونه به کوي نه پرېږدي. حتی دلته یو ځوان نه پوهېم چې اوس به تشریف لري که نه، خو جمعې لمونځونو ته نه راځي، او خپله یې ما ته وویلې چې زما نه پوهېم چې دا یو نیم کال کېږي که څومره کېږي ما جمعې لمونځ نه دی کړی. ولې جمعې لمونځ نه کوې؟ وله کمپنۍ راته اجازه نه راکوي. نو ستا روزي یوازې په همدغه کمپنۍ کې بسته ده چې تا ته د لمانځه اجازه نه درکوي. او موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. هغه څوک چې د الله دپاره یو حرام کار، یو ناروا کار، داسې یو کار چې هغه ستا د دین معنی ګرځي، هغه پرېږدې، الله عز وجل به تا ته د هغې بهتر بدیل درکړي، تا ته به د هغې نه ښې لارې خلاصې کړي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې تقوا او پرهیزګاري اختیاروي، الله عز وجل به هغه ته روزي ورکړي د داسې لارو څخه چې دی تصور هم نه کوي.
ستا په تصور کې به هم نه راځي خو الله به تا ته داسې لارې خلاصې کړي مګر چې تا حقیقي تقوا او توکل په الله باندې پیدا کړي. نو په همدغه اساس باندې نږدې ترین حالت چې انسان هغه الله سبحانه وتعالی ته وي هغه د لمانځه حالت دی او انسان همیشه د الله سبحانه وتعالی سره په مناجات کې د ځکه مګه حدیث شریف کې دا ما په هم تلاوت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا كان احدكم في صلاه فانما يناجي ربه فلا يمرن احد من بين يديه او كما قال عليه السلام. کله چې یو انسان ستاسو لمونځ کوي دی په حقیقت کې خپل پروردګار سره مناجات کوي خپل الله سره خبرې کوي. نو ځکه د انسان او د الله د خالق ترمنځ باید څوک تیر نشي دا چې د منځ نه مخکې نه ول نه تیریږو حکمت هم دا چې دا انسان خپل خالق سره مشغول دی. نو ته د الله او د بنده ترمنځ حائل مواقع کیږي. حتی دا عادت مونږ تاسو په خپل دنیوي امورو کې نه کوو چې زه تاسو سره خبرې کوم یو بل سره راشي زما ستاسو ترمنځ تیریږي بد منو. نو دا چې بعد خالق په مخ کې کوي دا اصلا ډیر بد عمل دی. نو انسان نږدې ترین حالت الله سبحانه وتعالی سره په منځ کې وي. کله منځ فضایل ته وګورو الله سبحانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته د منځ د فضایل په اړه باندې فرمایي یو مثال کې مونږ ته دا روښانه کوي. فرمای کچیر د یو انسان د کور مخ ته یو نهر او دریا وي او د په دغه نهر او دریا کې 15 وخت د ورځې لامبا کوي او بازی کوي غسل کوي آیا د په بدن کې به کوم خیره پاتې شي؟ صحابه ول نه یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د 15 وخت المنز مثال دی. کله چې یو انسان 15 وخت المنز کوي د ګناهونه به داسې پاک شي لکه څنګه چې یو انسان 15 واره غسل کوي. هر منځ سره الله سبحانه وتعالی ستا ګناهونه عفو کوي. هر منځ سره ستا ګناهونه پاک کوي. 15 وخت ته پاکيږي. نو داسې پاک شفاف مسلمان به چې واقعا نور به دوره په د باندې معلومیږي. ځکه هغه څوک چې د منځ پابند او منځونه کوي الله سبحانه وتعالی په سوره محمد صلی الله علیه وسلم کې داغه په اړه فرمایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د هغه کسانو چې صحابه کرام مراد او هغه ټول کسان چې منځونه کوي دوی هم په حکم کې شامل دي چې د مسلمان د منځ د پابند مسلمان د هغه نه کې د دې په تندیو کې دي د منځ آثار نور په دې باندې دورای معلومیږي. ته یو انسان چې د منځ پابند دی او یو انسان چې منځ نه کوي دواړه سره ودرو کداګه انسان د منځ پابند دی کده د پوسټه کې هر څومره تور رنگ هم لري خدای به کوم د توروالی کې نور لري ته به دورای پیژنې ته به دورای ته معلومیږي چې دا منځګزار انسان دی. مګر هغه انسان چې منځ نه کوي کده د رنگ هر څومره سپین هم په دې کې نور نشته په دې کې مالګه او نمک مونږ تاسو وایي نشته دورای معلومیږي چې دا انسان سره کوم انسان دی. همدا رقم یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره یو چیرته سفر کې وو د خزان موسم و د ونو پاڼې وچې شوی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو ونی څنګه ونی ول په لاس مبارک باندې داسې وسنده هغه چې وسنده د ونی د ټوله پاڼې ورژېدلې یو پاڼه هم په دغه څنګه کې پاتې نشو. صحابه کرام ته ول تاسو دغه څنګه کې ګوره کوم پاڼه پاتې شول ول نه رسول الله ټول پاڼې ورژېدلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا د منځ مثال دی. که څوک 15 وخت المنځ کوي او د منځ پابندي کوي د ګناهونه به داسې رژيږي لکه د ونه دغه پاڼې چې ورژېدلې ټول ګناهونه به ساقط شي یو ګناه به هم ورته پاتې نشي. الله عز وجل ورته عفو کوي. همدا رقم مونږ تاسو ته نور احادیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المنځ یو وخت منځ تر بل وخت پورې کفاره ده د ګناهونو. یو جمعه تر بل جمعه پورې کفاره ده. یو رمضان تر بل رمضان پورې کفاره ده. کته د سحر منځک او تر ماسپخین منځ پورې کوم صغیره ګناهونه ستاسو کېږي ماسپخین منځ سره الله عز وجل هغه عفو کوي. نه یوازې المنځ بلکې هغه او د طهارت چې ته د منځ د پاره کوي او بیا هغه باندې المنځ کوي دغه او د هم ستاسو د ګناهونو د پاره کفاره ده. هغه قدمونه چې ته د کور څخه مسجد ته اخلي حدیث شریف کې امداد چې یو قدم چې ته اخلي ستا یو ګناه پر عفو کیږي بل قدم چې ته اخلي ته الله پر یو درجه درکوي ستا مقام پر باندې پورته کیږي الله سره. چې کله مسجد درازي المنځ کوي په جماعت سره المنځ کول 22 درجه فضیلت لري د کور څخه المنځ. یو انسان کور کې المنځ کوي یو انسان مسجد ته جماعت ته راځي دغه چې مسجد ته جماعت ته راځي 22 واره زیات اجر اخلي د هغه انسان څخه چې خپل کور کې المنځ کوي. مګر متاسفانه مسلمانانو دا خبره ما بار بار کړې زمونږ او تاسو مساجد خالی دي مساجد تش دي که مسبقین وایو خلک په کاروبار کې دي سیده ماجیګر خلک په کاروبار کې دي سیده ماخام او ماخستان او سحر ټول په کور کې دي جمع تراتلی شي مګر بیا هم ناراضي. مونږ یو سمو د مخ کې دلته یو اسلامي مرکز کې په دې باندې خبرې کولې یو چا چې ډیر جماعتونه جوړ کو مونږ ورته ویل چې ډیر جماعتونه مو جوړو دغه موجوده جماعتونه آباد کا دغه خلک مسجدونو ته راول چې ته په میلیونونو ډالر مسجد هم جوړوي خو بیا په کې 2 نفر منځګزار نه وي
او دغلته یو مسجد د نوم نقلم ډېر دوستان به پیژني چې مازدیګر هم ورشي دروازه به بندې خپله به ورځي خپله به اذان کوي خپله به لمونځ کوي بیا به راځي بیا به بل نفر جماعت هم پکې حتی نه کېږي مګر په هغه مسجد باندې میلیونونو ډالر مصرف شوی دی د مسجد آبادي په مقتدیانو باندې ده د مسجد آبادي په مؤمنانو باندې ده چې مسجد ته خلک راشي زمونږ د مسجد خواوشا کې د دفتن کې اوس حد اقل یو سل شل کوره حد اقل اهل سنت مسلمانان بل ته خواوشا کې وي مګر مسجد ته به 2 نفر یا 3 نفر یا 5 نفر د دوی څخه راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد هغه انسان چې د مسجد همسایه دی د هغه لمونځ په کور کې نه کیږي دغه لمونځ په مسجد کې کیږي دی باید مسجد ته راشي لا صلاة د لمونځ په کور کې کامل نه دی د لمونځ په مسجد کې کامل دی مګر ته چې د مسجد څخه په 200 قدمه فاصله کې پروت یو مسجد ته نه راځي په 300 متره فاصله کې پروت یو مسجد ته نه راځي موټر د په خو کې دی بایسکل در سره دی پیاده راتلی شي عذر هم نه لري او کور کې پروت فقط مسجد ته نه راځي نو بیا توقعات هم زمونږ تاسو ډېر لوی وي نو دغه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر کوي د جار المسجد فقط دې ته نه وایي چې ته د مسجد دیوال په دیوال همسایه اوسېږي مونږ تاسو همسایه توپ چاته وایي کلی کې همسایه توپ چې دا زمونږ همسایهګان دي دا زمونږ د منطقې دي یعنی ماګه همسایه چې ته مسجد ته رسیدګي کولی شي منځ دپاره او اوس وخت کې هغه کسان که 15 کیلومتره 6 کیلومتره کې هم فاصله کې پراته وي عذر نه لري ځکه هر سړی موټر په خو لاندې لري هر چېرته تللی شو څو ورځې مخکې دلته دا د کرکټ مسابقه وسبله وه په زرګونو افغانان زموږ تاسو کرکټ مسابقې ته لاړل په زرګونو افغانان ډیلاټ ته پسې لاړل د طیارې ټکټونه یې واخیستل دلته ټکټونه بوک کړه دلته دا وکړه دا وکړه دا وکړه میدان داسې ډک شو چې د ناستې ځای پکې نه و زنانه او نارینه حتی سپین سرې زنانه ورغلې هلته مګر چې کله مسجد کې یو درسي پروګرام وي مسجد کې یو د علم پروګرام وي مسجد کې د پیغمبر یو حدیث بیانېږي د قرآن یو وینا کېږي بیا به د ټولو ملا ماتوي څوک به ولا زه عذر لرم زه درېدلی نشم یا وایي زه کېناستلی نشم یا وایي زه ډرایو نشم کولی مګر دا ته چې د کرکټ میدان ته تللی دا ډرایو ته څرنګه وکړه ستا د املا چې تکلیف درلود هلته څرنګه جوړ شو ته چې کېناستلی نه شو هلته څرنګه کېناستلی ته چې ودرېدلی نه شو هلته څرنګه ودرېدلی ته چې په دې ودونو کې محفلونو کې اتڼونه کوي او مسجد ته راتللی نه شي چې ولا زما املا خوږېږي زما پښې خوږېږي مګر بیا هماغه ستا د اتڼ ویډیو په فیسبوکونو کې راځي چې حاجي صاحب فلاني په ویډیو کې په واده کې اتڼ کوي نو دلته مسلمانانو ځینې صراحتونه باید ووایو بهانې به نه جوړو الله سره د الله دین سره بهانې مه کوئ الله عز وجل علیم دی خبیر دی ستا په نیت هم خبر دی ستا په زړه هم خبر دی ستا په احوال هم خبر دی ستا په منافقت هم خبر دی ستا په زړه هم خبر دی ستا په دروغ هم خبر دی په رښتیا او صداقت هم خبر دی ما ته به چل راکړي دغه ته به چل ورکړي ده ته به چل ورکړي مګر الله ته خو چل نشو ورکولی د الله حضور ته خو ورتګ د زموږ تاسو د قیامت پر ورځ دغه عملنامه موږ ته راکول کېږي هلته به بیا ټول مخلوقات په تا باندې شاهد وي هلته به ستا خپل دغه اعضا هم په تا شاهد دي چې په دنیا کې خو به د ملا ماته کړې وه پښه دې ماته کړې وه ځان دې دا کړو دا کړو هلته به بیا همدغه ملا په تا شاهدي ورکوي چې دروغ دې په ما ولې ویل همدغه لاس چې تا معیوب کړی دی په دنیا کې په ناحق همدا به په تا شاهدي ورکوي چې دا دروغ تا ولې ویل ژبه به تا شاهدي ورکوي چې تا په دنیا کې دروغ ولې ویل په دغه اساس مسلمانانو موږ او تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد هغه څوک چې د مسجد همسایه دی د ده لمونځ په کور کې نه کېږي کامل نه دی د ده لمونځ د ده لمونځ به په مسجد کې کېږي مسجد ته باید راشي سحر منځونو کې زموږ او تاسو ټول په خوب کې پراته دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه څوک چې د سحر لمونځ په جماعت سره کوي دی د الله په ذمه کې دی د الله په حفاظت کې دی نو تاسو د دنیا هیڅ کار باید د الله د دغه ذمې او حفاظت څخه لرې نه کړي په هیڅ قیمت د الله ذمه د لاسه مه ورکوه د الله حفاظت د لاسه مه ورکوه مګر موږ به 12 بجو پورې 12 نیمه پورې 1 بجې پورې 2 بجو پورې به د شپې ناست یو بیا سهار مانځه کې به خوب کوو حتی بعض انسانان د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې هغو به د جماعت نه چې کله غایب شول د تهجد په سبب باندې حضرت عمر به هغه منع کول سهار مونځ حضرت عمر رضی الله عنه وکړه ګوري چې یو صحابي په مسجد کې نشته د هغه کور ته فورا ولل چې د سهار جمعې ته څنګه نه راغله ځکه یو صحابي به چې مسجد ته رانغی ټولو ته به د تعجب وړ و چې د جمعې ته څنګه رانغی دا خو ډېره غټه خبره ده کور ته ورغله دروازې ټک ټک کړه مور یې راووته ویل فلانې مسجد کې نه و جماعت کې خیرت خو به وي ویل هغه د شپې ډېر تهجد کړی و سهار مهال ویده شوی دی خوب وړی عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې هغه ته ووایه چې نور تهجد پرېږده سهار جمعې ته راځه د تهجد نه د سهار جمعې فضیلت ډیر دی دې ته باید انسان راشي او د برکت وخت دی واقعا چې انسان ځان په دې باندې عادت کې بیا ساعت او الارم ته دې شانو ته ضرورت نشته انسان خپل راوي کېږي دغه حالت ته الله دې موږ ته توفیق راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې هر کله په د باندې یو مشکل راغی مصیبت به ورته راپېښ شو فزع الى الصلاه فورا به خپل منځ ته ورغی
د مشکل حل به په منځ کې لټو، د مصیبت حل به په منځ کې لټو، د زړه آرامتیا به په منځ کې لټو، خپل د زړه اطمینان به په منځ کې لټو. اوس وخت موږ او تاسو د اولادونو نه شکایت لرو، خپل کورنۍ مشکلاتو نه شکایت لرو، د خپل کاروبار نه شکایت لرو، خپل د ژوند د هر څه نه شکایت لرو، مګر دا مو هېر کړی چې زموږ د شکایاتو حل الله سره دی. راځه منځ ته ودرېږم، راځه 2 رکعته حاجت لمونځ وکړم، راځه الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړم، د منځ پابندي اختیار کړم. موږ ته چې ډېر خلک راځي ځینې مشکلاتو دپاره، زه ترې لومړنۍ پوښتنه همدا کوم چې مونځ کوې که نه. نو حتی ځینې والدین هم وایي چې ولا کله کوم او کله نه کوم. ځوانان اولادونه خو اکثرا بیا یو خبره بله خبره کوي، او بیا ځینې داسې دي چې ځوانان یې مونځ کوي مور او پلار یې نه کوي. نو کله چې یو انسان د لمانځه پابندي نه کوي نو دی به په ژوند کې خوشحالي په کوم شي کې لټوي؟ د ژوند سعادت به بیا په څه شي کې لټوي؟ اطمینان به دی په څه شي کې لټوي؟ راحت به په څه شي کې لټوي؟ ستا د راحت د ټولو مرکز او سبب هم دغه لمونځ دی چې دې ته باید رجوع وکړي. نو حدیث شریف کې هم دا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هر څه مشکل پیښ شو فزع الی الصلاه، نو ده به عجله وکړه منځ دپاره، په منځه به ودرېده. او خپله به حدیث شریف کې هم ویلي چې وجعلت قرة عیني فی الصلاه، زما د سترګو یخوالی الله په منځه کې ایښودلی، ما ته د زړه سکون، د بدن راحت، اطمینان، خوشحالي په منځ کې پیدا کېږي. نو دا د همدغه شانو سبب دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث شریف کې هم فرمایي چې الصلاة نور، لمونځ نور دی. د انسان په زړه کې چې کله دغه نور پیدا شي بیا ستا تشویش، پریشانی، ډپریشن، ټینشن، دغه ټول مریضیان در څخه ځي چې حقیقت سره انسان لمونځ وکړي. مګر چې کله لمونځ نه کوي انسان یا حقیقي لمونځ نه کوي نو بیا په ذهن کې دغه مشکلات او د دنیا تشویشونه انسان ته پیدا کېږي. یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې و چې د ده کور په مدینه منوره کې تر ټولو صحابه لرې و. معالي مدینه منوره کې یو منطقه ده، حاجي صاحبانو به لیدلی وي، دی به د معالي منطقې نه مسجد نبوي ته راته پیاده، هم به په اوړي کې د ټولو نه مخکې و په لومړي صف کې، هم به په ژمي کې د ټولو نه مخکې و په لومړي صف کې. د نورو صحابو پرې باندې زړه خوږ شو، ورته یې وویل چې یا فلان که چېرې تا ته یو مرکب واخلو یا یو مرکب واخلې او په دغه باندې سپرېږي او مسجد ته راځي نو د ژمي د یخنیونه به هم لږ خلاص وي، کومک به در سره وکړي، او د اوړي د دغه ګرمیونه به هم خلاص وي. نو دغه صحابي ورته ویلې چې نه، انی احب ان یکتب ممشای الی المسجد، زه غواړم چې زما د قدمونه الله مسجد ته ولیکي، زما د قدمونو اجر ماته الله سبحانه وتعالی نوشته کړي. یو قدم سره ګناه عفو کېږي، بل سره اجر زیاتېږي. نو دغه د صحابه کرامو پابندي و مسجد ته چې دومره مشکلات او مشقتونه به تحمل کول، مسجد ته به راتلل. همدارنګه چېرې موږ تاسو د مانځه د تارک یا هغه څوک چې لمونځ نه کوي د دا عاقبت ته وګورو، موږ تاسو ته به دا روښانه شي چې ډېره کلکه ګناه ده. که د احادیثو ظاهر ته وګورو خو ډېر صحابه کرام په دې نظر باندې دي د ظاهر احادیثو ته په نظر کې چې هغه څوک لمونځ قصدن نه کوي کافر کېږي. ډېر احادیث داسې وارد، یو حدیث نه دی. ټول مذاهب هم جمهور علما په همدې اتفاق لري چې څوک قصدن لمونځ پرېږدي دی کافر کېږي. من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر او كما قال عليه السلام. فرق ما بيننا وبين الكفر ترك الصلاة، زمونږ او د کفارو ترمنځ د لمونځ پرېښودل دي. عمر رضی الله عنه فرمایي چې هغه څوک لمونځ نه کوي دی په ایمان کې برخه نه لري، یعنی دی د ایمان نه خارج دی. دغسې دې ته ډېر ورته نور احادیث شته چې په دې باندې علما ټول وایي چې څوک قصدن لمونځ نه کوي دی کافر کېږي، د ایمان څخه وځي، باید توبه وکړي، الله عز وجل ته بېرته رجوع وکړي. فقط امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې هغه په دې نظر باندې دی که څوک د انکار د وجې نه پرېږدي کافر دی، که چا تکاسلا د تنبلۍ د وجې نه پرېښوده کبیره ترینه ګناه کې مبتلا دی، خو کافر ورته نه شو ویلی، توبه ترې نه غوښتل کېږي. اسلامي دولت ورسره خپل چلن کوي. دا یې هغه اسان ترین نظر دی چې په دې کې دی چې کبیره ترین ګناه کې دی، توبه ترې نه غوښتل کېږي، دی به اسلامي دولت بندي کوي تر څو بېرته توبه وکړي، منځ ته رجوع وکړي. همدا رقم که چېرې موږ تاسو قرآن عظیم شان کې دا آیت دی، کله چې جنتیان اصحاب الیمین جنت ته داخل شي او دوی دوزخ ته وګوري، الله عز وجل به دوی ته دوزخ وښایي، نو دوی به دوزخ کې هغه دوزخان چې په دې بد عذابونو کې وګوري، بیا به دوی ورڅخه پوښتنه کوي چې ما سلککم فی سقر، څه شي تاسو د جهنم ته راوستلي یاست؟ هغه کوم عمل و چې تاسو کوو په دنیا کې چې د هغې په سبب دوزخ ته راغلی جهنم ته؟ سقر د دوزخ نوم دی. دوی ورته څلور شیان یادوي: لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. مونږ مونځ نه کوو، مونځونه مو پرېښودل، لومړی شی لمونځ یادوي، مونځ مونږ نه کوو.
د مانځه پابندي مو نه کوله، مونځ مو داسې بېهوده شی نیولی و په ځان باندې. دوهم دا دی چې موږ به د مسکینانو لاس نه نیو، مسکینانو سره به مو مرسته نه کوو، زکات به مو نه ورکوو، فرضي زکات. نوافل په دوم قدم کې شامل دي مګر په لومړي قدم کې زکات. دریم دا دی چې موږ به په قیامت ایمان نه درلوده. وکنا نخوض مع الخائضین، موږ به هغه خلکو سره هماغه خبرې کولې چې خلکو به کول. اوس په دنیا کې موږ او تاسو ګوري او ته د اولاد مونځ کواسې ځان په عذابول دي، د زړه پاکوالی مهم دی. آخرت څوک د قبر نه بیرته راغلی دی، څوک د قیامت نه بیرته راغلی دی. دا بېځایه خبرې چې موږ او تاسو د خلکو نه اورو په دې فیسبوکونو کې ګورو. کنا نخوض مع الخائضین، دې خلکو چې څه ویلې ما به هم ورسره هماغه خبرې کولې، ما به هم ورته چکچکې کولې، زه به هم په همدغه مجلسونو کې ورسره کېناستلم. وکنا نکذب بیوم الدین، بل دا دی چې موږ په قیامت اصلا ایمان نه درلوده چې قیامت به وي او حساب و کتاب به وي او موږ څخه به الله پوښتنې کوي. حتی اتانا الیقین، موږ په همدغه عقیده او باور باندې و تر دې چې مرګ موږ ته راغی. کله چې مرګ موږ ته راورسېد مړه شو، بیا مو سترګې خلاصې شولې چې داسې اشتباه موږ کړې ده، دا خو باید موږ مونځ کړی وی، موږ خو باید د الله اطاعت کړی وی، موږ باید مسکینانو سره مرسته کړې وی، موږ باید په آخرت ایمان درلودلی، موږ باید دا کړی وی دا کړی. اوس مو سترګې خلاصې شولې مګر اوس چانس د لاسه ووته. نو دا د هماغه کسانو عاقبت ده چې دوی په دنیا کې لمونځ نه کوي، په جهنم کې به پراته وي، هلته بیا ارمان کوي د الله څخه به غواړي چې موږ بیرته دنیا ته بوځه، مګر بیا به چانس نه وي د بیرته راتګ. ځکه همدا قرآن عظیم شان کې څو آیات هم دا دي چې الله عز وجل فرمایي چې بیرته رجوع نشته، بیرته دنیا ته تګ نشته، ستاسو دغه چانس نور د لاسه ووته. همدا رقم نور آیتونه هم شته په دغه اړه باندې چې څوک د لمونځ پابندي نه کوي یا لمونځ پرېږدي چې څومره عاقبت لري. الله عز وجل موږ تاسو ته توفیق راکړي. مسلمانانو دغه هیواد کې چې موږ او تاسو اوسېږو، دا خبره ما بار کړې، دلته باید موږ او تاسو د یو ښه مسلمان تمثیل وکړو، د یو صحیح مسلمان چې هغه هم په خپل دینی چارو کې، په دنیوي چارو کې، په هر شي کې یو حقیقي او سمبول او الګو وي نورو دپاره. نور غیر مسلم باید موږ ته وګوري چې که ته غواړې چې یو مسلمان او اسلام وپېژنې، دغه مسلمان ته وګوره څه رنګ سړی دی، د ده اخلاق وګوره، د ده ژوند وګوره، د ده کورنۍ وګوره، د ده تجارت وګوره، د ده کاروبار وګوره. تا نه باید خلک یعنې ستا لیدل د اسلام تشریح دی، اخلاص. ته باید داسې نمایندګي وکړې. موږ اوس وخت خپل آینده نسلونو ته په فکر کې یو زما لمسیان به څنګه شي او زما کرواسیان به څنګه شي، مګر یو ځل موږ خپل ځان ته فکر ونه کړو چې د خپل ځان خو هم یو ځل اصلاح کړم چې ما سره به څه کېږي، زه سره کوم انسان یم. اولادونه د الله په اختیار کې د الله به هدایت ورته وکړو. که چېرې تا ځان اصلاح کړو، ما ځان اصلاح کړه، زموږ اولادونه به خود اصلاح شي. اما که چېرې موږ بې پروایي کوو نو بیا د آینده نسلونو دې هم الله مل شي. ځکه چې موږ اصلاح نه یو نو هغو ته به تربیت او پالنه سره کم ورکړو. زموږ مساجد مسلمانانو د ماشومانو څخه خالي دي، د ځوانانو څخه خالي دي، ځکه د ورځې نیمایي خو دوی په مکتب کې دي، بیا چې راشي کورنۍ دندې د وغیره دي. ما دا خبره بیا تکراري کېږي، د پارک دپاره ماشومانو ته وخت لرو، سویمنګ پول دپاره ماشومانو ته وخت لرو، ټیوشن دپاره وخت لرو چې د ریاضي او د میتس کورس ته بوځه، دلته بوځه، هلته بوځه، د ډرایوینګ دپاره وخت لرو، ورته د تفریح او چکر دپاره وخت لرو، مکډونالډ ته بوځه، د هغې دپاره وخت لرو، د هر شي دپاره وخت لرو، خو مسجد ته راوستلو دپاره د اولاد وخت نه لرو. اولادونه زموږ مسجد سره بلد نه دي، مسجد نه پېژني. حتی بعض زموږ دلته ګوري 15-14 کاله عمر به مسجد چې رانوځي ویرېږي، حیران شي چې دا چېرته راغلم، دلته څه باید وکړم. اولاد د دینی پالنه تر ټولو نه مهم ده. د اولاد آخرت ته باید متوجه شو، دغه قیامت ته باید متوجه شو، دغه قبر ته باید متوجه شو، دغه د دنیا ایمانی ژوند ته باید متوجه شو. یوازې دنیا نه ده چې دی به تا ته پیسې وګټي او دی به ډاکټر شي او دی به فلان شي او دی به فلان شي. دغه آخرت ته هم یو توجه وکړه، دا ستا ایماني مسؤلیت دی. الله عز وجل دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق